پاک د دې ثواب انبیاء او صحابه او تابعین او تبع تابعین او محدثین او فقها او تورسوي. الله پاک د دې ثواب د من والدین او چې د چا والدین وفات شوي الله پاک ته مغفور او مرحوم ګرځوي. الله پاک څوک غیر متأهلین په شرعي نکاح نصیب کی. الله پاک څوک اولاد نه لري الله پاک صالح اولاد نصیب کی. الله پاک څوک قرضداران وي د قرضونو نه اخلاص کی. الله پاک څوک مریضان وي صحت ورته نصیب کی. یا الله پاک څوک نور شرعي مشکلات لري الله ته په مشکلاتو خبرې دي موږ ټول شرعي مشکلات حل کی. الله پاک موږ ته علوم لدونی نصیب کی. الله پاک موږ ته زیادت فی العلم نصیب وګرځوي. الله پاک مجاهدین د ټول اسلامي نړۍ ته فتح او نصرت ورکي. الله پاک کامیاب کی. الله فاتحین او غانمین وګرځي. الله پاک چیرته مسلمانان بندیان دي الله پاک را خلاص کی. الله غي ته اسباب د خلاصون برابر وګرځوي. ای الله پاک په مسلمانانو باندې رحم وکي. اسلامی امت را ژوندۍ کې. الله پاک اسلامی امت د غفلت له خوب نه را ژوندۍ کې. اسلامی امت باندې رحم وکي. الله پاک د موږ مدرسو ټول دینی مدارس محفوظ وساتي. حفاظت وکي. اسباب د معیشت د زندگی ورته برابر وګرځوي. الله پاک د مدرسې د جماعت ترتیبم برابر وګرځوي. الله پاک د موږ د اسلامي امارت او اسلامي نظام ته بقا او دوام نصیب کی. الله ورځ تر بلې مترقي وګرځوي. نور اسلامي نړۍ کې اسلامي نظامونه راولي. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.